المدینه تجارتی مارکت ته ښه راغلاست. ما خود چیز نشان میدم که کمپانی ریکارسی است. اینجا شما ترایپودهای متفاوت دارید. لایتر خو معرفی کردید. خود شپاړس نه لري؟ یو مدل 2 3 4 5 6 و مدل کمره لرم. د دې پاکله انفنټری راډای. یو ځل بل هم سلام عزیزانو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. څرنګه چې ګورئ زه نن راغلی یم المدینه مارکیټ ته. ډېر یو غټ او ډېر نومیالی مارکیټ ده چې دلته بېلابېل د موبایلو پرزې خرڅېږي. نو څرنګه چې تاسو ګورئ ډېر دوکاکین هم دلته شته، نو ډېر مشتریان هم دلته راځي، خپل توکې د جنه اخلي، نورو ولسوالیګانو ته یې وړي او حتی نورو ولایتونو ته هم له دې ځایه د خپل مال وړي. نو نن زه غواړم تاسو ته د دې په هکله معلومات درکړم چې د پرزې قیمتونه دلته څو دي، کم رنګ موبایلونو پرزې دلته شته، او یا هم څوک چې مینوال د ټیک ټاک یوټیوب دی او غواړي د خپل کار له لومړي پړاو شروع کړي یا پیل کړي، نو د دوی کمې توکې واخلي. سمې جانه ته هم موږ را تعقیب کړه. نو دلته یو ډېر نومیالی پرزه فروش چې ده رحمان ټکنالوژي ده. څرنګه چې تاسو لوحه هم وینئ ډېره ښکلې 3D لوحه یې جوړه کړې ده. نو موږ به هم دننه لاړ سو او د دې سره به یو ښکلې جانانه مرکه ولرو او د دوی موږ ته هم غوره معلومات وړاندې کړي. عزیزانو ډېر مال ده دلته. نو په نظر مې د یو نوې کمپنۍ ده چې مزار ښار ته راغلي دي د بلخ ولایت او دلته خپل فعالیت کوي. نو سلام علیکم. وعلیکم السلام. قدرمن وروره جوړې؟ صحتمند آرامی هست انشاءالله. زنده باشین، بخیر باشین برادر. امید که امی تو خوش و خوشحال باشی. انشالله که همیشه ما خوش و خوشحال هستیم. بسیار امی استایل مویایت بسیار لوکس است به خدا. چی میگه؟ به خدا. ما که دیدم خوشم آمد. شمایتان آمد. عزیز دل میشه خدا برای بنده عزیز مصرف از طریق کامرا معرفی بکنیم. سلام دوستای عزیز، اسمم محب الله است. یک از دکاندارای مارکت المدینه می باشم دیگه که این بخش پرزه موبایل و موبایل کار میکنیم. ما اینجا معلومات حاصل کردیم که شما یکی از کمپانی های معتبر به شهر مزار شریف آوردین و دارنده بسیار وسایل ارزان و کاربرد که در جامعه است شما در اینجا آوردین. درباره همین میشه برای ما یک مختصرا معلومات بدین که ما باز همراه شما گرد بریم و از اون پرزایی که شما دارین معلومات قوی تر برای بنده عزیزمان ارائه بکنید. شما لطف کنید از اون داخل بیاین و خود کمپانی را نشان میدیم و جنسایش هم یک تک بر شما معرفی میکنیم ان شاء الله. شما نمیخواید مختصر معلومات بدین؟ شما بیاین تو عزیزانو دیدی غواړي موږ ته غوره معلومات له اول سره نه راکړي. دیدی مختصر معلومات خوښ نه لري نو دې خوا نه به موږ لاړ سو. عزیزانو ډېر مال هم دلته راوړی دی. نو څرنګه چې تاسو ګورئ زه به تاسو ته دلته
د دې پوښو ډیران در وښیم نو هر رقم پوښ چې تاسو دلته غواړئ نو دا چې تاسو ګورئ دا هر رقم پوښ دلته پیدا کېږي د هر موبایل نو نه پوهېږم چې اوس په قار نه سي چې دلته ما پوښونه جګ کړل نو نه پوهېږم دلته ډېر نور مالونه هم دي نو قاري صاحب شکه به نږدې لاړ شو ځکه چې موږ یې نږدې غوښتي یو سلام علیکم مولوي صاحب ته جوړ یې ژوندی اوسې جوړ سې ما دا چېرې نه وپېژندلې مال پښتون یې دلته څه کار کوې لکه داسې مدیر غوندې ښکارې منیجر یې دلته ډېر ښه برادر خوب هستی بخیر زنده باشی بخیر باشی عزیزانو قاری صاحب که بیا را ورسیدو نو بیا بیا سړی مسیح وکړو قاری صاحب حال خو معلومات مختصر ندادی این معلومات عمومی را خوب بیته این حال برتان ما خود خصوصا نشان میدم که کمپانی ریکارسی است که در افغانستان تنها انحصارش به شما می باشه تمام جنساش هم کیفیت بالا داره و قیمت مناسب و هر جایی که در هر چارچر گوشکی یا پاور بانک MP3 هر آن چیزی که از لحاظ تکنولوژی بود اگر این نام نوشته بود بر دوستا دیگه مطمئنا خریداری کنن هیچ اصلا دل نزنن چیز گارانتی است مالای گارانتی و وارنتی هم داره نداره این گارانتی است دیگه وارنتی نداره هم وارنتی داره و هم گارانتی است بسیار عالی یک چیزی است که همه چیزش گارانتی است هیچ قابل تشویش نیست اصلا خب قاری صاحب حالی شما را در این طرف آوردین شما اولین پرزه خود که میخواین برای دوستای عزیز ما معرفی بکنیم و پرکاربرد است و نیاز است برای جامعه دیگه ما را برای ما معرفی بکنیم کدام پرزه را میخواین شما برای ما معرفی بکنیم لوازم جانبی موبایل خب همه چیزش نیاز است طبعا هر مدل ساعت است ساعتایی که مردم استفاده میکنن این ساعت هم ریکارسی است ساعتای ریکارسی خیلی مقبول است گفتم همه چیز داره ریکارسی برند نیست که تنها چند قلمال داشته باشه ساعتش است 3 دانه بند داره و خود ساعتش هم اصلی اورجینال است بسیار خوب این ساعتش است دیگه ساعت هم چند شیپای مختلف داره خب ممری کارت ها فلشش هم ریکارسی است هر آن چیزی خواسته باشن از 16 جی بی تا 28 جی بی از 16 جی بی شروع میشه تا 28 جی بی 28 جی بی باشه و دیگه چی است قاری صاحب دیگه گوشکی است گوشکی های لاین دار است و گوشکی های ادفونای کلان است این ادفونای کلانش است که تقریبا 15 مدل ادفون داره و تمام ادفوناش هم کیفیتی بالا داره و رنگ‌های مختلف من برای بدون عزیز ما یک بار میره از نزدیک نشان بدم یک زوم شوه عزیزانو دادی دا هغه هدفون ندی چې تاسو کوی سي کمپیوټر ته وکاروئ موبایل ته وکاروئ په دې غوږو کې مو ګدی او هر شي چې اورئ نو هغه تاسو خپل مسؤلیت د چای ورکې اورئ اما څه قرار څه نه خب دیگه کدام پروژه مهمی است که کاربرد بیشتر در جامعه داره چون بسیار پروژه شما دارین از لاین شروع از ساعت شروع از موبایل شروع همین پاور بانک ها رو شما که معلومات بدین که پاور بانک ها چند هزار است پاور بانک ها 50000 است 50000 ایمیج کسایی که سفر میره و در افغانستان خو معمولا دیگه برقا پرچوی داره در خودت هم معلوم است تمام معلوم است یک چیزی است که بیخیادی است این پاور بانک 50000 است ریکارسی است که خود گروپ هم داره فاست چارج است سوپر فاست هم میته دیگه 50000 ایمیج قیمتش هم مناسب است قیمتش چند است قیمتش باشه دیگه یا بگم قیمتش قیمت بگو دیگه قیمت 50000 پاور بانک قیمت 1350 افغانی است ما را 1350 افغانی 50000 ایمیج سودا میکنیم بیخ ارزان نیست دیگه ما کوشش میکنیم عزیزان کنم که مشتری ها راضی باشه عزیزان زما دا کامره تاسو نږدې کم دا پاور بانک 50000 ایمیج ده نه او ډیر قوي ګروپ هم لري نو هر شي تاسو په دې چارچوبای سي غیر لدی دیگه پاور بانک ها رو شما هم دارین که از اینکه قوی تر باشه ما پاور بانک تا 3 لک ایمیج پاور بانک داریم که نم دکان مکمل اگر برقا بره دکان تقریبا چند دکان است 4 دکان است گروپ خیلی زیاد داره در 15 دانه گروپ همراه با تلویزیون و کولر و چیزا کلش هم میتونه روشن کنه برق زنده میتبرش خب تو به خاطر چند ساعت تقریبا 5 ساعت کار میتبریم دکان اگر یان وقت یک دکان باشه که برقاشان بره مکمل دکان روشنی میکنه یا دواخانه هر چیزی باشه عزیزانو څرنګه چې ګورئ د قاری صاحب په دې قونج کې د دې دوکان درولای منو نه پیغام په دې دوکان قونج کې چای لري قاری صاحب د قونج ما را استاد کردی بله دیگه از می کمپانی بزرگ ریکارسی دیگه چی داری دیگه کدام تولیدات داری که بسیار ارزشمند است کمپانی ریکارسی همه چیز داره گفتم از چارچر کیبل همه چیز گرفته اول یک مدل گوشکی است گوشکی گردنی است که بچا زیادتر به گردن میندازه و گوشش در گوش میمونه به خاطر تمرین کسی کلب میره یا کسی که در بایسکل است موتورسیکل است این به خاطر از 200 ساعت چارج نگاه میکنه 200 ایویچ 200 ساعت 200 ساعت چارج نگاه میکنه کمپانیش هم ریکارسی است بسیار عالی هم ممری کارت میخوره
هم چارت دیجیتال نشان میده، کیفیت هم خیلی بالاست. خب اینا چند میفروشه قاری صاحب؟ قیمت از 250 افغانی است بر دوستا. 250 افغانی؟ 250 افغانی است بله. خب بسیار ارزان نیست؟ ارزان است. بسیار زیاد. نسبت به کیفیت بیخی مفت است. یک نوع ایرپاد های دیگه شما دارین، اگر دوباره برای ما معلومات بدم. اینجا من دیدم رنگ سیاه داشت، چی بود؟ کدام بود رنگ بود؟ زیاد مدل‌ها داریم. یک داریم که یک چیزی که زیاد فعلا در بازار کش است، دوستا زیاد تقاضاش زیادتر است. گوشکی پابجی است. گوشکی کسایی که گیم میزنن. این خب به خاطر کسایی که گیمینگ است و گیم باز است. این گوشکی برش کار میاد. ما زیاد ندارم، نمیفهمم، اما زیادتر از پروش ما زیادتر است، پرسان مردم زیاد است، به خاطر امر نشان میدم. این گوشکی مخصوص پابجی است. دوستا میگن هم صداش فیکس باشه و صدای پای بکشه و میگه پای، به خاطر هم است. این هم بس برند ریکارسی است. یعنی شکلش هم بسیار دیزاین شکل گیمینگ است. بسیار مقبول داره اگر دوستا متوجه باشه. عزیزانو دا تاسو ګورئ څنګه ښکلی شکل لري. این هم تولیدات ریکارسی است قاری صاحب؟ کارشان برند ریکارسی است. ریکارسی یک برند جهانی است، تنها در افغانستان است. ریکارسی و پوشش هم نشان میدم قاری صاحب که مردم ما بلد شوانه. عزیزانو دام چې تاسو ګورئ د پوښ او دغه مشخصات دي تاسو کولی سئ دلته راسئ او له دې ځایه واخلئ. قاری صاحب قیمت چند است؟ قیمت از خود بازار زیاد قیمت سودا میشه بر دوستا. قیمت از 550 افغانی است. 550 افغانی. یعنی قیمت های ریکارسی ثابت است؟ قیمت هاشان ثابت است. چند بازی نداره؟ هیچ آخر است. آخر بله. خب عزیزانو مقصد آخر ریت ده. اگر از طرف لاروین مایک آمد دیگه ان شاء الله از شما زیاد نیست، توفه است برشان. هیچ خاطرتان جمع. عزیزانو یعنی آخری ریت هم درته وایي او په ځای کې تحفه درکړي، قیمت پیسې هم نه اخلي ها. دیگه گوشکی است ریکارسی. این گوشکیش بیخی یک چیز جدید است که دوستا این تجهیز تانوس شاید استفاده نکرده باشه و شاید هم نامده باشه. این در گوشش مزاحمت نمیکنه، در گوش انداخته طرف پشت گوش میره، این در گوشت مانده میشه، حساب هم تج قوی داره و هم چارت زیاد نگاه میکنه. این صرف خاطر دوستا است که عزیزان دوباره که شاید ده قاری صاحب مثل همین مردمایی که از گوشت تکلیف داشته باشند باز هم رقم یک چیز برای مردم جور کرده. این مثل هم گوشکی شنوایی وری است. شنوایی وری است. هم مایک قوی داره و بفری بسیار قوی داره. خب قاری صاحب تو میره در گوشت بان که عزیزای ما ببینن. این او طرف گوشت بان بیخ خوبش میشه. برای دوستا خیلی خود دو تا داره؟ دو دانه داره این گوشکی. ما گفتم یک تا داره. نه یک قسم مونده میشه. این قسم ایشم به این شکل. خب بسیار مقبول معلوم میشه قاری صاحب دیگه. دیگه گوشکی خوبیش همین است که مزاحمت نمیکنه. اگه دوستا هست میگن گوشکی اگه داخل گوش ما بره ما گوشترد نشیم. این مخصوص همون نفر است که گوشترد نشه. گوشترد نشه. بسیار عالی عزیزان تاسو دا برندونه چې ګورئ ډیر کلی برندونه دي. گوشکی خو بسیار زیاد شما دارید. بیخی از حد زیاد است که ما این مکمل تشریح بکنیم شاید 300 400 برنامه ما رو بگیره. زیاد مدل گوشکی داریم. یک چیز دیگه است استند است که برای دوستا برای موتور میچسبونن. نه خب استندای موتور برای موتور این قسم مونده میشه در سر میز در شی موتور میچسبونن. موبایل باز میمونن. موبایل میمونن. یگان تا این به خاطر است. این هم از برند ریکارسی است. خب ریکارسی خلاص همه چیز داره. کسی باز تیک تاکرها که در موبایل میخواد ویدیو پر بکنه موبایل هم میشه سر میز میچسبونن. باز میتونن موبایل بگیرن چه دور چه سلفی بگیرن چه کاملی پشت. قیمتش چند است؟ قیمت از 250 افغانی است. 250 افغانی. عزیزانو دا تاسو وګورئ موټرو ته مو پکارېږي نو که تاسو غواړئ د لارې ویډیو ونیسئ له شیشې نه نو دا اخلئ. هم د سویچ بورډ چسبونده میشه هم د شیشه. هم د سویچ بورډ هم د شیشه. نو داسې زیات دی عزیزانو دومره زیات توکي لري چې زه خپله ورته حیران پاتې یم چې کوم یو تاسو ته در وپېژنم. قاری صاحب این گوشکی ها رو خبرید عزیزای ما نشان دادیم. بعضی عزیزای ما که سفر میکنن همین چارچرهای موتر برای ضرورت است. از اون مدل شما دارین ندارین؟ چون بیشتر جای رو ما دیدیم چیزی تو برند نداشت. اگر برای ما اینجا نشان بدین. ریکارسی مشکل هم اگر ان شاء الله رفع کرده یک نوشته که چند مدلش داریم. این گوشکی این چارچر موتوری است. این چارچر موتوری است که 48 وات است، مخصوص آیفون و مدل برند سامسونگ است که سوپر فاست متفوق سریع است. و این در چقدر وقت پر میکنه؟ در 1 ساعت موبایل پر است. بله پر میشه. بسیار عالی. یک مدل دیگه اش است. 3 تا کیبل داره. خود 3 دانه کیبل داره که هم گلکسی و هم 2017 هم آیفون می باشه. گرسش 6.1 امپیر است. کیفیت هم خیلی بالاست. قیمتش 650 افغانی. او که چند بود؟ قیمت 250 افغانی. ولی بسیار ارزان می قاری صاحب تو دکان که مردم شور نکنن اکثر. بیا توکل به خدا ان شاء الله کار میکنیم که همیشگی
او قسمت شما کامرا است قاری صاحب؟ ما خیلی طرف ما شما میریم بریم قاری صاحب قسمت عزیزان رو رازی در قسمت که دیر کلی عقل لري د کامرې شیان لري نو تاسو ضرورت ده این لایت است برای کسایی که تیک تاکر است یوتیوبر است سال اخیرا زیاد شدن نه تیک تاک و یوتیوب خیلی ماشاءالله کش کرده این کسایی است که لایت است برای خود پایم داره به خاطر ورشگاه سلمانی همه چیز استفاده کنم یا کسایی که گیمر است یا کسایی که در خانه که استودیو برای خود جور کرده خوب از این استفاده میکنه قیمتی چند است قاری صاحب؟ قیمت از 2500 است آخرین مدلش است از همین مدل است که اینا مالایش که در چین تولید میشه از چین آورده میشه کل از اون از چین آمدن بسیار خوب بسیار خوب و لایت های دیگه هم دارین زیاد مدل این مدلش این هم لایت است خیلی لایت های خورده است لایت اندازه شکلانش بود خوردش است خب ایزان داشت تاسو ګورئ دا مغه وړکی لایټونه دي نو هر رنگ چې تاسو غواړئ دا لایټ ورکی هر رنگ کې بخواین نه ست کلمه میتونه رنگ میگن خب 34 رنگ میشه زیاد است رنگش هم سه رنگ داره سفید شکلی قیمتی چند است باز قیمت از امرای پایش 850 افغانی امرای پایش بله 850 افغانی عزیزانو نن غواړو تاسو پرزه معرفي کو فقط پرزه نو تاسو به ډیر ښه معلومات د دې پرزو په هکله پیدا کړئ نو اینجا قاری صاحب بسیار موبایل های لوکس هم داری از کدام کمپانی است و قیمت های اینا چندی است؟ موبایل زیاد داریم موبایل خب ما شما گفتیم نشان ندادیم اصلا موبایل طرف زیاد داشتیم این موبایل نوکیا است ما چند مدل موبایل نوکیا سویچ دار کار میکنیم که صرف بر دوستایی که موبایل جی بی کار میگیرن از نوکیا برند خود نوکیا استفاده کنن در برندهای نوکیا سایزانو دادی نوکیا برندونه نوی تولیدات دی این دیگه کدام تاجری نرفته که نمیش فرمایش داده باشه این از خود نوکیا است خود نوکیا است از تعداد 6000 دانه است پیش ما هر دوستی خواسته باشه خدمتشان است بسیار عالی و قاری صاحب شما در این پشت سر همینجا به نظر میسه مایکا و کامera دارین اگه دوباره این برای ما معلومات بدین عمیق کنجت هم قاری صاحب کمی گرم دکانه خب کولا رو طرف است ما شما طرف آمدیم دکان زیادتر شو خست مو طرف است این مایک است دسته سلفی است که خود مایک کم داره و جای گیرای موبایل است دیگه اینا دوستا اگه میخواین یک چیز جور کنن یا کاتش ویدیو بگیرن یا سلفی بگیرن یک چیز بسیار برابر است کم لایت داره این تعقیبی است هم مایک داره نه تعقیبش دیگه است براتون نشون میدم خب این هم میشه به دسته سلفی استفاده کنم سری می استفاده کنم مایک داره هم لایت که خود دارم موبایل بسیار خوب قاری صاحب جان در اون قسمت ده قدر مال بود که ما خود مایران ماندیم که چقدر کدام شمار کنیم در این قسمت هم قدر مال است خب برای ما یک کاری بکو که همون چیزی که خیلی برند قوی است و نیاز اصلی همین مردم است به خاطر که همین جوانای ما بعضی چیزها را که خوش میکنن مثل گوشکی بود که نشان دادن مثل ساعت است که نشان خواد دادن و مثل بعضی چیزاست که سرد کن باشه هیچ یک چیز ندارن که می موبایل های اینا رو سرد کنن داره ما گفتم بر دکان در حساب تکنولوژی که شبه همه چیز داریم اگر حساب سرد کن باشه خب اینی ایسی است این به خاطر موبایل است دم آیفون هم سامسونگ هر رقم موبایل که باشه اینا که بچسبونن دیگه این منفی میشه بخی سرد میکنه موبایل یگان تا که از پابجی جام میکنه یگان تا فیسبوک کار میکنه اینترنت کار میکنه گرم موبایلشان جام میکنه وقتی که بچسبونن دیگه از این مشکل خلاص میشن اینا خودشان در بیتری دارن ما بین خود چارت میشن چه رقم است اینا در کیبل است باید پاور بانک یا سرکی باشه که چسبونده اینا برق مستقل برق کار داره به خاطر خیلی قوی است سر نمیتونه که یا بیتری خورده که داخل ازی باشه روشن کردن نمیتونه به خاطر از برق قوی تر کار داره باید مستقل بند شود بسیار عالی بسیار خوب و یک مدل دیگه است که به خاطر تبلت است دو پکه داره منفی 3 و 4 میشه این قسم هم خودش اندازش کردن است به خاطر تبلت است این به خاطر تبلت است به خاطر تبلت بسیار خوب بسیار عالی و شما گفتین در این بخش ساعت های بسیار خوبش و سمارت دارین شما اگر درباره معلومات بدید به نام اپل واچ گفتین ما ساعت زیاد داریم انواع ساعت داریم اپل واچ یا اسمارت واچ ساعتی که زیادتر الپرسان میشه ساعت سیم کارت خور است که بیخی یک موبایل از خود از این داخل از تمام چیز استفاده میشه هم هوش مصنوعی داخل از این نصب میشه هم فیسبوک واتساپ اینستاگرام همه چیزی که داخل موبایل کار میته داخل از استفاده میشه قیمتی چند است؟ قیمت از 3500 افغانی است عزیزان رو دم ساعت تاسو ګورئ سیم کارت خوري نو جی پی اس هم شاید ولري بله همه چیز داره جی پی اس هم داره جی پی اس هم لري نو که تاسو دا ورک کې بیرته پیدا کوئ هم صحیح وای فای هم لري انټرنیټ هم
اخلي استفاده میشه. نو تاسو کولای شئ په دې کې د ای بخش گیم هم از قاری صاحب گیم هم زده اگه میشه. متوجه باشین جی پی اس داره، هم گیم استفاده میشه، هم کامری بسیار قوی داره که 128 حافظه هم داره. خب کامری قوی داره. بسیار کامری قوی داره. عزیزانو دا شاده تاسو وګورئ نو هیله ده چې تر ټول حصه تاسو ته راغلی. خب قاری صاحب نظر کنم یک تا نشان بدم. یه هم سیم کارت خور است، یک مدل دیگه و یه هم مثل موبایل است و یه هم سیم کارت خور است. مدل های متفاوت داریم. خب باز بسیار عالی، بسیار خوب. عزیزانو دا هم سیم کارت خورد سمارت واچونه دی چې دې دوی دلته لري. بسیار عالی و بسیار خوب قاری صاحب. از برند ریکارسی یک تاش نشان دادیم. برند ریکارسی دیگه مدل ساعت ها داره، ساعت های مختلف داره و ساعت های است که این ساعت از 100% واتر پروف است. این ساعت 100% واتر پروف است. میتونن داخله بپرتن، حرکت شو بازی بکنن، وضو بکنن، مشکل نداره. ساعت 100% واتر پروف. عزیزانو حتما بل دې ساعتونه تاسو دا اخلئ. ډېر قوي ساعتونه ښکاري. این ساعت کت خود دو دانه گوشکی داره داخلش که وقتی هم ساعت استفاده میشه و هم گوشکی. اگر دوستان متوجه باشن این ساعت است و اینجا گوشکی کت خود داره. دو دانه گوشکی کت خود داره که میتونم از گوشکی استفاده کنم، از ساعت استفاده خارص کنم. تابی مایک یک بگی برای عزیزای دل همی بخش نشان میتیم. عزیزانو دا چې تاسو ګورئ دا گوشکی را نو په دې ساعت کې جاییږي. قاری صاحب کدام میمیری هم میخوره نمیخوره که؟ نه کت خود حافظه داره و اسمارت واچ است دیگه. خب دی کسی یکان قرائت میمونه، یکان موزیک نداره. از که میمونه. موبایل وصل میشه، دورش عکس مونده میشه، زنگ میره، زنگ میاد. بسیار عالی، بسیار خوب. قاری صاحب تو معلومش فقط به خودت خبردار باشی. خب ما بار اول از تو چیز اسم گرفتیم به شما مسلکتان است. در بکشن میگیری باز؟ ان شاء الله از شما یاد گرفتیم. بسیار خوب. دیگه ما ساعتایی که اول اکثرا ساعتای آمده، ساعتای ما نو رسیده. این ساعت‌ها در بازار زیاد پرفروش است. ساعتای افبنده. عزیزانو دا و بنده لري دا ساعت او شاکم ډیر نور حصې ورته ښودلې دي. تاسو ریکوایرمنټونه دې ټول وګورئ. نو دا الټرا 3 په نامه یادیږي. نو وایرلس چارجر هم لري. و قاری صاحب چی است؟ یک مدل ساعت دیگه است که کت خود هم ساعت جورایی داره که میشه هم اسمارت واچ است. کت بندش ساعت هم داره، دستبند هم داره، گلی بند هم داره، همه چیز داره. خوبی به خاطر دختر خانم هاست دیگه. به خاطر اینا زیاد خوش میکنن. چیزی است که یک تا همینجا بسته است. امیرم بهشان نشان بدیم عزیزانو. دغه شی چې دا لاکت لري او دغه شان نور لري، دوه هغه لري واچ لري. نو تاسو کولای شئ د جواب قیمتي چند است؟ قاری صاحب که دختر خانمایی چی داره که ببینن در اومد میگیرن. یک ست مکملش 750 افغانی. 750 افغانی ست مکملش یعنی کل همین چیزایش. بله. انفرادی فروخته میشه اینا؟ ما خاصا عمده میفروشیم. امیال ده شما دیگه کسی که اگه دوستا بیان در نرخ عمده سودا میکنه، مشکل نیست. در نرخ عمده برشون سودا میکنیم. بسیار عالی، بسیار خوب. عزیزانو داد ساعتونو ایسا بر دیر معرفی نورم ولری. قاری صاحب یکم پیش بریم. بعضی چیزای دیگه هم شما اینجا دارین. بسیار زیاد برندهای قوی دیگه هم هست. خب کدام مدل است؟ آخرین مدل ساعت است. یک نفر استفاده میکنه. یک ساعت بسیار کیفیت بالا داره این ساعت. خب ویرم لاکت داره، گوشواره داره. این ساعت بسیار کیفیت بالا داره. عزیزانو دا لاکت و گوشواره لري. تاسو دا وګورئ. نو ډیر ښه دی. هوویر په نامه هوویر است نه؟ هوویر ډیر ښه واچونه تاسو ته رقم ګورئ. نو تاسو کولای شئ دا ښکلي شیان له دې ځای واخلئ. چارجر هم داره قاری صاحب؟ بله کت خود چارجر هم داره. این چارجرش وایرلس است؟ وایرلس است. وایرلس چارجر است. بسیار عالی، بسیار خوب. و قاری صاحب در می قسمت شما چی دارید؟ در می قسمت که شما ما میبینید؟ ما اینجا سر میز مدیر صاحب یک ماشین داریم. این ماشین در دسترس مردم قدر زیاد نیست. این ماشین استیکر است یا پلاستیک بگویم. این در هر مدل موبایل که باشه استیکر یا پلاستیک اگه بخواین پرتن از این ماشین ما آوردیم. مشکلشان دیگه ان شاء الله حل است. این استیکر در کجا زده میشه؟ در پشت سر موبایل انداخته میشه استیکر. هر رقم تصویری که بخواین. هر قسم تصویری که بخواین، مارکای مختلف است، رنگ و رنگش. همین مثلا من بخوام در پشت سر موبایلم تصویر خود بزنم. مشکل نیست. وقتی کار داخل از پرنت بزنه و تصویر شما خونی ام نامتون نوشته میکنه. تصویر مرد نمیکشه؟ تصویر شما نمیکشه. البته ما بسیار در نمایش خوبش نمیم. ان شاء الله که دیگه ماشینش که بریم باز میکشه. میکشه باز. صحیح. قاری صاحب شما یکم پیش برید. در این قسمت هم شما بعضی چیزای خوبش دیگه هم دارین. یه لایت های متفاوت است، بعضی چیزای تزیینی است. در بخش ما در این منطقه دکان ماست عطرپاش داریم. انواع عطرپاش است. اینا که هم اسپیکر داره و هم عطرپاش است.
بر دوستایی که در خانهشان به خاطر تزیین خانه یا بر دفتر یا هر دکانشان استفاده کنن از عطر پاشا که انواعش پیش ماست. هر رقم عطر دیگه انداخته میشه؟ هر قسم عطر که دوست داشته باشن داخل از انداخته میشه و این وظیفه‌ش می است که او را بخار داده و این هم عطر پاشا است؟ این هم عطر پاشا است. عزیزانو دا وګورئ بېلابېل شیپونه د دوی لري دلته نو دا هم دلته بل شیپ ده نو د دوی ټول عطر قلې ستاسو په مخونو نو دا چې تاسو ګورئ این هم عطر پاشا است فرسه و هم عطر پاشا است، هم اسپیکر داره، این هم عطر پاشا است، هم اسپیکر داره، هم لایت داره، هم وایرلس چارج داره. خب قیمت عمومی هم اینا چند است اوسط قیمت عمومی؟ قیمتشان خود دادم میفهمم در بازار فعلی چند باشه ما کارش هر کدامش که دوستا خوش کنن قیمتش 1000 افغانی است برشان. 1000 افغانی بله. کلشان یک مدل است. تو خود زیاد مدل دارم تقریبا یک 25 مدل شاید پیش ما باشه. کلشان بر دوستا یک قیمت هر کدامش بسیار عالی بسیار خوب. و در اینجا قارس پیکای بسیار خوبیش دارین. عزیزانو دا پیکونه به لهغه طریقه تاسو دلته معرفی کو ځکه دا پیکونه دلته اوس کامره لږ ځای زیق ده. قاری صاحب شما پیش بین در این جمعی ترایپادهایی را که شما دارین درباره هم برای ما معلومات بدین که ترایپادها چی ویژگی داره چی خوبی داره چگونه؟ ما که از ترایپاد است ما انواع ترایپاد داریم به خاطر کسایی که یوتیوب داره خبرنگار است کسایی که استفاده میکنن ما انواعش داریم یک مدلش است و دیگه مدلش این است و شما دیدین طرف زیاد است و این مدلش هم است. هر دو ساندوال ما که ضرورت داشته باشن هم ترایپاد و هم لایتش ما پیش خود موجود داریم. بسیار خوب بسیار عالی. عزیزانو په دې سان کې ډېر ترایپادونه لري به تاسو دې پاکلم کلی معلومات درکو چې څنګه تاسو وکاروئ حتی درباره استفادهش ما برای شما معلومات میدیم و قاری صاحب دمی ایسه یک دیران کلانی از چیزی است که میخوایم شما به زبان خود برای ما معرفی بکنین که ما در اول برنامه برای دوستای عزیز ما نشان دادم یک بالاش کردم نمیفهم که خارت آمد نامد نه از دکان خارت نمه ما خوشحال باشیم صحیح ما سمی جانم تلک زره هغه شایسته که ودرگه چې دغلته تاسو د پوکونه ایسه وکړئ دلته پوکونه دي. خب قاری صاحب ما پشت زیاد مدل داریم برای آیفون 16 پرو مکس 15 پرو مکس 14 پرو مکس همون قسم کل خانه‌اش تقسیم بندی کردیم برای آیفون دیگه. دوستا و عزیزایی که کار داشته باشن هر نوع پوشی که برای آیفون خود کار داشته باشن برای موبایلشان قابل لوکس ما در خدمتشان هستیم ان شاء الله. قیمتای پوش از چند شروع میشه تا چند ختم میشه؟ قیمتای پوش خو نظر به شوقشان است. یک نفر یک پوش خوبتر خوش میکنه قیمت خوبتر است. از دکان ما از 200 افغانی قیمت ما نمیفروشیم. هر کس هر قدر میفروشه گپ کار خوش است. بسیار عالی. قاری صاحب بیا از اینجا کمی پوشا رو بالا بزنیم که مردم ما ببینه که همین چقدر پوش است. زیاد پوش است عزیزانو دا دغسی داس ډیران دی پوکون د هر رقم پوک چې تاسو غواړئ د خرڅېږي په هر موډل یعنی دا مو تاسو جګ کړی دی لپاره چې تاسو تشویش ونه لرئ. ايش خاطرشان هر مدل کار داشته باشن در خدمتشان هستیم. در خدمت شما هستیم. قاری صاحب اینجا شما ترایپادهای متفاوت دارین. لایت‌ها رو خود معرفی کردین. ترایپادهای متفاوت دارین. یک ترایپاد برای ما اینجا اگر شما عملی کار بکنین که این ترایپاد چی ویژگی داره چند کیلو است و دربارش معلومات عمومی میدید. ما ترایپاد خو از خردترین شروع که از این دستر میز مانده میشه موبایل میگیره تا کلانترینش تقریبا یک 15-20 مدل ترایپاد داریم که کلانترینش است. خردترین شده کلان شدنش بسیار بلند میشه. بسیار عالی. و سه بند داره. سه بند داره که میتونم به اندازه پخش استفاده کنم هم اندازه بلندش همین رقم واز میشه. هم کامera بند میشه و هم موبایل استفاده میشه از این. هنوز زیر بلند نکردیم اگه بلند بکنیم باز دیگه هم بلند شده. دیگه هم بالا میره در تمام میرسه. بالا بسیار بلند میشه و یک چیز بسیار جالب دیگه است که فعلا دسترس دوستان است. این ترایپاد است که هوشمند است. خب این جدید آمده. یک وقتی که چشمک از زیر میبینن دوستا اینجا موبایل بند میشه. اینم چشمک از این هوشمند است. هر طرف که ما شما بریم موبایل اینجا بند کنیم هر طرف یا کامera را اینجا بند کنیم هر طرف که بریم خود از اتومات هم طرف تمام میخواد. بسیار عالی. بسیار قیمتی چند است فرسه هوشمند؟ قیمت از را برای دوستا دیگه امروز تخفیف فتم دیگه بی خرزان حساب کنیم اگه خب قیمت از درزش بلندتر است. یعنی قیمت از 2500 افغانی. 2500 افغانی. و ترایپاد؟ او ترایپاد که دوستا بگیرن قیمتش 2000 افغانی. 2000 افغانی. بسیار عالی. عزیزانو تاسو نور ترایپادونه یا بل ترایپاد هم تاسو در معرفی کوو نو تاسو حتما هغه څوک چې یوټیوبران دي غواړي چې
وایخلي دا دوکان ته دې راسي او هغه څوک چې په دې کار باندې نه پوهېږي هغه زده کړي چې دا څنګه وازیږي او څنګه کار کوي. خب این ترایپد هم برای من معرفی بکنید. قاری صاحب که چند کیلوست و چطور کار میکنن؟ این متوسطش است، یه هم خیلی بلند میشه، قیمتشان ارزان است. دوستای کار داشتن قیمت 800 افغانی است. خب یه هم خیلی دایسا بلند شدن خیلی بلند میشه، به اندازه قد ما خودت میشه دیگه. یک کلش دیگه مال چین است؟ کلشان مال چین است. نسبت به کیفیتشان فروخته میشه، کیفیت خوبتر داشته باشه قیمت خوبتر فروخته میشه و کیفیت بسیار عالی را بسیار دراز میشده. این هم بلند میشه، وزنی هم بلند میشه دیگه. مثل که اولی را گفتم شما باز دیگه جای نبود کار بلند کنیم، بلند شده. بیا می سمی جان خیمه یک شات بگیریم، یک دورش بده. دور چه رقم میخوره این خواهی ایره باز کنیم اینجا را. خواه این سمی جان ما میان شات گرفته رایسیم نه؟ دمی زاویه دیگه. این دستکیز خودی در طرف که میبری؟ کنترلش به دست خودت است دیگه. هر قسمی خود خواسته باشه بله اداره میکنه. بسیار عالی، بسیار خوب. قاری صاحب تشکر از اینکه برای ما معلومات دادین در این عرصه، در این بخش و امروز یک برنامه بسیار خوبی را با دکان شما داشتیم، با شما داشتیم. امید که ما را خسته نکرده باشین. نه انشالله که ما خوش شدیم و شما باید خسته نشده باشین دیگه. یک مذاق روا باشه در میان برنامه. بله وقتی مذاق نباشه خودم طبعا خسته میشه و دیت میمونه. بسیار تشکر. انشالله در آینده انتظار شما را میکشیم، چون از ما همیشه میایه. هر روز مالای جدید میاریم. دوستا اگه میخواین که از مالای جدید و تکنولوژی جدید آگاه شوند، صفحه یوتیوب و فیسبوک و تیک تاک شما را دنبال کنن تا از همه چیزی که ما داریم آگاه شوند. انشاءالله. ما ساعتای زیاد داریم، چیزای زیاد داریم که امروز وقت برای ما شما یاری نکرد و وقتم کم است دیگه. انشالله در آینده بر دوستا و شما معرفی میکنیم انشالله، چون مال شما از حد بیخی زیاد است دیگه. هر چیز شما دارین اینجا، همه چیز مال خداست. خداوند یعنی اگر این رو بر معرفی بکنم بیش نشه 10 ساعت برنامه خود پر میشه. خب شما کوچک نوازی میکنین و حتما هست مال خداست داده برای ما. انشالله خدمت دوستا و عزیزای کسایی که نیاز دارن ما هستیم. بسیار عالی عزیزانو، تاسو د دې دوکان هغه توکي چې دلته پلورل کېدل معلومات لاسته راوړل. دا هغه دوکان ده چې د دوی مال له نورو دوکاکین نه ډېر ارزانه خرڅېږي او په عمده ډول یې تاسو ته وړاندې کوي. نو هیله ده له دې مو خوند اخیستی وي. له موږ سره تر پایه پاتې شئ تر څو موږ لاړ سو یو څو نور دوکانونه دلته تاسو ته د هغې دوی په هکله مرکه ولرو. ولې لنډې مرکې لکه د هغې دوی مالونه نه ښاد لکه د مالونه چې دلته یې د دې ولري. نو له موږ سره تر پایه پاتې شئ او د هغې د دې دوکان آخري شاټونه هم تاسو وګورئ. عزیزانو د المدینه تجارتي مارکیټ کې بیلابیل ډېر زیات دوکانونه دي. نو تاسو د رحمان ټکنالوژي په هکله معلومات حاصل کړو. په دې څانګه کې یو بل تجارتي دوکان د په نامه د بیگ ټکنالوژي. نو راځئ سمی جان لږ زر تیز راسه چې دا فرصت لاسه ورنه کړو. نو دا دوکان هم ډېر ښکلی دوکان ده، ډېر غټ ده، ډېر ښکلي لایټونه لري او په دغه څانګه کې ډېر یو ښکلې کامره نصبه کړې. نو د امنیت لپاره وایي څوک ترې غلا ونه کړي، داسې دماغ ښکلې څېره یې دلته ښودلې ده او په دې څنګ کې هم دلته د دې دوکان څښتن درېدلی ده. السلام علیکم. قدرمند قاري صاحب جوړ یې، په خیر یې، تکړه یې، ژوندی اوسې، جوړ اوسې. داسې خوندوره پښتو وایي او داسې خوندور ټیپ دیوالی ده. نو نن کوم خبره ده، کومه نوې خبره ده، څه شی ده؟ بس کور بدن ته رالې وروره، ته خپل سترګې چې د خپل ښکلې وروره خلک خو ته معلومېږي. کور بدن وروره ژوندی اوسې، جوړ اوسې. قاري صاحب مخکې له دې چې خبرې شروع کړو ته خپل ځان یو موږ ته راوپېژنه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زما نوم عبدالرحمن دی، د ولایت بلخ ولسوالۍ شولګرې یم وروره. د شولګرې د کوم ځای د شولګرې؟ خپل شولګرې یم. ښه کوم کلي؟
زه خپل دونه زندګي کړې مې په د مزار کې اته نه کال کې راغلم اساس مې چې زما پیدایش پاکستان کې شوی دی تقریبا د نه کال کې چې تقریبا لس کال کې په افغانستان کې راغلم ډیر ښه نو قاری صاحب موږ ته دې په لومړي ځل د خپل د توکو په هکله معلومات راکړه چې دلته کوم توکي ته لرې فی الحال موږ موبایلان لرو مثال آیفون ماډلان لرو سامسنګ ماډلان لرو ریډمی شامی ماډلان لرو سامسنګ ماډلان مطلب ستا ماډلان مکمل په 90% کې زموږ استعمالي ماډلان ستا بل کې آیپاد لرو تابلیټ لرو بل مثال کښینه ماډلان هم لرو کښینه موبایلان لرو څلور سیم کارت ده 2 سیم کارت ده بغیر چې هغه کامرا لرو کامرا امنیتي مثال په موبایل کې وسیلې آفلاین آنلاین په هر حالت کې ته تقریبا یو ماډل دوه ده زه شپږ ماډل په کوم قیمت دی قاری صاحب قیمت خو موږ دغه په مثال 2400 2300 مثال ګراک ته وایو مثال اخري په 2000 روپۍ دی 2000 هم لرو مثال دا 1500 هم لرو زر سولري دي په سولر کې هم کېږي په برق زنده کې هم کېږي ښه دواړو کې کېږي نو نه سوځي دا هېڅ نه کېږي تقریبا کسان شته مثال 15 کال کې خلک استعمالي اوس پر کوم مشکل نه دی راغلی ډېر ښه کوالټي دی بهترین کوالټي 15 ماډلان لرو مثال سیم کارت خورم لرو بغیر سیم کارت خورم بغیر زه مطلب شه بلوتوثان لرو تاسو اصلي کار پرزه ده یا موبایل دواړه دي اصل چې زما اصل کار پرزه دی سره خلاص مثال بیټري خو نه چارجر ګوشکی دا شین دي وزه نه تنه میاش کې موبایل کې راغلی الحمدلله موبایل کې مشتریان از ما سره الحمدلله شکر راضي دي ښه د موبایلو قیمتونه دي څو دي موبایلو خو در مثال در 1500 در ستنو در ډېر جرم لرو 15 جرم لرو رقم دی 1500 افغانۍ سره ډېر ګران هم نه لرو فی الحال خو آیفون نه لري آیفون هم لرم آیفون فی الحال آیفون 14 نه لري یا 14 نه لرم ایکس اس ماکس لرم مثال یو پر ماکس لرم بل 14 پر ماکس 13 پر ماکس کارت نمبر لرم دا دی خلک ورته ونه وایي چې دا خل دا کارت نمبر جست اکټیو دی ودرې زه په لاس کې ونیسم عزیزانو مقصد دروند ده ښه کارت هم نه ده دا آیفون هم لري دا آیفون چند ده دا بیا هغه 14 پر ماکس دا 14 پر ماکس دا 14 پر ماکس عزیزانو او دا هم 14 پر ماکس نو قاری صاحب دې قیمتونه څو دي قیمت چې دی کارت نمبر جست اکټیو $580 دی دا بل چې دی $980 دی هغه $580 دا $980 نو هغه لري چانه‌بازي لري قیمتونه ټیټوي نه ټیټوي دا کارت نمبر سه به فاینل ریټ به مستعمل کې به چانه‌بازي است مثلا 1500 دا ثابت دي دا نرخونه ثابت دي ډیر ښه نو قاری صاحب ته دغه غاسي یو دورګه کوکا ته دلته نور پرزې هم لري ته په پرزې لمنګ نه مو پټاوه دا بلوتوث سپیکران د کښنه دروند دي دا بیا د امریکا فرمایش دي ډیر خطرناک شاواز لري ډیر وزندار هم دي مطلب ډیر ښه یو چارج وکړي شپږ ساعت چارج کار ورکړي شب وفردار دی دا بیا اصلي د امریکا فرمایشي ده دا کوم 15 ماډلان لرم او دا کوم 15 ماډلان لرم ډیر ښه نو مثال ته پاور بانکونه دی وینه دا پاور بانکونه شاشه پاور بانکونه لرم لزر مثال 10000 10000 د خاطراسي وروره دا پاور بانکونه قیمتونه څو دي پاور بانکونه مثال د رینمز د ونیس در 2000 پورې لرم مثال نرزه ایمیج په حساب چلیږي بل چې د ګوشکی شاشه ګوشکی لرم یو کال ګارانټي لري دا ګوشکی مکمل اوس می سره جوړ شوی دا وینه ښه دا نوی جوړ شوی مکمل دا اوس می سره جوړ شوی دا مکمل دا یو کال ګارانټي لري په 1400 روپۍ مش اخري خرڅو 250 مراد 1200 بل یو بل شی لرم دا بیا دا یو کال ګارانټي لري 8 پلس پرو ار بي ټي 200 پر نوم دی دا مش اخري یو لسته خرڅو د ساده وجه دا به 800 مشتریان ته حسابوم 800 دا مثلا چې موږ له کابل راځي او دا بیا 800 روپۍ ساده چینل د خاصه زغه 800 حسابوم ډیر ښه نو عزیزانو دا قاری صاحب چې دا په ټیک ټاک ډیر مشهور ده نو څومره فالوور لري په ټیک ټاک کې ول بس نوې شروع کړم مې د کم تقریبا 2.5 دی 2.5 اوس نوې شروع کړم مې ښه نه یو بل اکاونټ په خوا درلوده یا فعلا دونه نه دی مطلب یوټیوب کم سته ټیک ټاک کم سته فیسبوک کم لرم خو روان دي څنګه څنګه الحمدلله ځکه چې موږ یو څو ځل دا په ټیک ټاک کې لیدلای نه نو په دغه اړخ کې څه لري بل چې دا کمره دا سمپل نه کړل دلته ګوره یو ماډل 2 3 4 5 6 2 ماډل کمره لرم ښه دا سرخه موډل کمره ده دا به نوی راغلی دا چې د سیم کارت خوري خپل سولر لري
ورځ دغه د لمر څخه چارجېږي ګرد شپې بغیر بجلی کار کوي فقط ګرد میاشت کې د لپاره بیا یو سیم کارت مخصوص کار دی ګرد میاشت 1 جی بی انټرنیټ مصرف لري بس تار ځای کې مثلا آنلاین کته سي په موبایل په ذریعہ کې جوړه دا ډیر نوې ټیکنالوژي مثلا دا په کور کې وصل کوم خپل لاړ سم هر ځای کې مثلا وینه به هر ځای کې لایف کته سي مثلا کابل کې خپل وصل کابل نه مزال نه هو لایف دی سي خبره کوي سي خبره ور دی سي ګروپ روشنه کوي سي خاموشي کوي سره رقم کوي قیمت څه ده قیمت ده موږ ته سرولم زر په اخري خرڅو استاد وجه د سرور زر په حسابون دومره ارزانه ده دا په دومره وړتیا دومره ارزانه دا لکسي دا سپین دی ایرانی مدل دی ایرانی نه دغه چینایي دی چینایي دی ګرد چینایي دی دا تورم چینایي ده او دا به غټ ماډل د کښنه ماډل موږ اخر د نیم زر خرڅو د نیم زر به استاد وجه د دوستانه درې زر په حسابون ډیر ښه نو دغه تاسو ماشين لري دغه ماشين د چی شي ده دا هر ماډل شاته چې دی کوم ماډل موبایل پلاستیک نه پیدا کیږي هغه موږ دا شو نم لیکو هغه موبایل په پلاستیک دی برشي موږ لګو شاکه شاو مغوړه ده ډیر ښه نو دغه څه کې تاسو مایکونه هم لري دا شرم لري دا چې د اواز فلټري سره خلاص اواز فلټر دا مشه دی فلټر د برشه دی دا نورو مثلا دا کوم دونی کمپنی سي سکتل د شي دا د افغانستان ښکارا کوم عزیزان دلته دی سي سکتل نه پېما انټیک باز دی دا وګورئ دا بیا یو دوه درې څلور یو اس بي ځای لري یو پی ډي ځای درې یو اس بي یو پی ډي دنه درې سي سکته ځای لري دا پاور بانک ده یا دا برق زنده کار کوي وایرلیس دا ډیر انټیک شي دا ګوره ها سي سکته ده سي سکته دی خپل مکمل چارجر وایرلیس ګرځي شي دا کوم یو چا انټیک باز مثال هغه د پاره د شیشه دی فیملی د پاره شیشه دی ډیر ښه دا ګروپ لري لایټ لري د سکه یا دا چې دا کور دی وزي مثال سي سکته پر ځای کار ورکی درې موبایل یو اس بي ځای دی یو پی ډي ځای دی لوړ چې د وایرلیس موبایل د کښې ته مثال آیفون 14 پرو ماکس د لپاره شته چې مثال موبایل نه خرابېږي بیټري نه خرابېږي سامسونګ د لپاره شته یو شی چې فیملی د لپاره شي ډیر انټیک شي ده ښه د دې قیمت او قیمت مثال فاینل 2.5 زر بازار ریټ دی موږ ساده وچه سبا دوستان ته 2000 روپۍ 2000 افغانۍ ډیر ښه نو عزیزان تاسو چې ګورئ د دې په دې دوکان کې دلته پوښونه هم لري او دلته د ترمیم جای لري نو تاسو نه ډیره مننه کوم قاري صاحب چې موږ ته وخت خپل راکړه نو ډیر خوشاله سو عزیزانو تاسو د دې دوکان شاټونه وګورئ دا مارکیټ ډیر غټ مارکیټ ده 2 منزله ده نو هر منزل نه پایم چې دا 2 منزل د فعاله 3 منزل فعاله ده نو د عمومي شاټ هم تاسو درخې په پاس کې چې نور دوکانونه دي که موږ سره مرکې درلودې مرکې به وکړو که مرکې نه درلودې نو دغه دوه دوکانه ډیر قوي پرده فروشي ده نو هغه مخکې موبایل فروشانې هم لري سمارټ موبایل نه دغه شان لري نو تاسو شاټونه وګورئ بیا به یو بل سره خبرې لرو عزیزانو څرنګه چې ګورئ موږ د المدینه مارکیټ دویم منزل ته راغلي یو نو په دویم منزل کې هم د دوی داسې د پرزجاتو او د موبایلو داسې توکي لري د خرڅولو لپاره او دریم منزل او څلورم منزل یې تر اوسه نه د دوی دوکان نه دي ویشلي خو د دې د ګڼه ګوڼه په دغه دوه منزلو کې ده او یو منزل زیرخانه لري چې هلته قالین دی دوی پلوري نو موږ غواړو چې یو بله برنامه هم تاسو د قالینو په هکله جوړه کړو خو تاسو په تمه پاتې سئ نو په دغه څانګه کې یو بل دوکان د په نامه د دوبی پاور څرنګه چې تاسو ګورئ د دوبی پاور دی غواړي خلکو ته وښیي نو سمیع جان لږ در نږدې راسه چې د دې سره مرکې ولرو د دې د پرزو په هکله پوښتنې وکړو چې د پرزې له کوم ځای راوړي او څوک دی سلام علیکم انډیواله جوړې شکر خیر تکړه خیر و خیرات ده الحمدلله خپل خیر ژوندی اوسې جوړ اوسې ولا دا لر نه مې ولیدې ډېر ښایسته ښکارې څه ووایم نو دوکاندار باید داسې ښایسته یې منظمه یي ښه نوم دې چا ده حنیف جانه د دغې دوکان څښتن یې دا د پلار دوکان دی د خپل دی دا زموږ پلار ده ښه نو ته ورته دلته شاګردي کوې خپل پلار ته نو صحیح ده ته زور پلار نه تسلیم کړی ښه حنیف جانه ته موږ ته لږ زره معلومات د خپل د توکو په هکله راکړه چې دا دوکان د څه لپاره ده دا دوکان زموږ پرزې لپاره ده د موبایل پرزه ده
او دلته موږ ناست یو مشتریان د خاطر ناست یو ښه مشتري لرې مشتری خلک ګزاره کوي څومره مشتري لرې مشتری موږ فعلا همدغه ترې مارکیټ کې توضیح کوم داسې لږ ولایتونه دې ځایونه مشتریان لرو ښه ولایتونه هم درته وړي او زموږ بیا دا ته یو غټ سړی نه بیا زموږ دا اول دوکانر بیا نور زموږ نور ورونه هم دي ښه هغې د کوم چېرته دي یو د مزار مارکیټ کې ده او بل اریانا مارکیټ کې ده عزیزانو یو شی د موږ نه له یاده ونه وځي د دغې المدینه مارکیټ په څنګ کې یو بل مزار مارکیټ وایي ډېر لوی مارکیټ ده نو د هلته تنها د دغسې پرزو په هکله معلومات تاسو انشاءالله جوړو که جوړ مو نه کوو خو تاسو باید داسې معلومات ولرئ چې دغسې پرزې هلته هم خرڅېږي نو خو دغسې یو غټ دوکان نه لري څرنګه چې تاسو ته رحمان ټکنالوژي په هکله موږ تاسو ته معلومات وړاندې کړو ښه حنیف جانه ته لږ زر دې خواته راسه لکه رئیسانو غوندې دومره ډېر مه ګرځه دا کونج ته راسه موږ ته لږ زره معلومات راکړه چې دغلته ته چای لرې دلته موږ کیبل لرو خپل نامه معلوم شیان دي موږ خپله عمده ده که برانډ لرئ برانډ خپل برانډ هم ده و کیبل دی چارجر دی نور شیان میمري کارت فلش دلته تاسو لیکلی دوبی پاور نو تاسو دا له دوبۍ راوړئ نه دا موږ چین نه ورته و ښه بیا وجه یې څه ده چې دا نو یو نوم ده نو ښه دغه مو خوښ سوی ده په آینده کې به په وروسته له دې به تاسو له دوبۍ شی راوړئ او شاید راوړو نو دی که نو انشاءالله کېږي نو دغه چای د حنیف جانه دغه پاک له معلومات راکړې دا زموږ خپل نامه کیبل دی ډي پي ډي په معنی دوبۍ او پي پاور دا موږ خپل نامه باندې جوړ کړي سلیکان کیبل دی دا چیرته جوړ شوي دی چین کې دا جوړ چین شوي کې فرمایش تاسو ده فرمایش خپل نو دا و ډېر ښه ډېر ښه نو د دې کیبلو قیمت څو ده دا کیبل موږ فعلا 10 افغانۍ خرڅو 10 افغانۍ عمده ښه که یو څوک درشکه راسي ورته وایي چې 10 افغانۍ باندې راکړه څه ورته وایه نو هغه نو په خپل انصاف کوي نو ته ورته نه وایه چې ته ترې اخیستی نه سې او یا پټکې پرې وکړې نه نه خبر نشي ورته وایي دا 10 افغانۍ دي مشکل نشته اخلي واخله نه اخلي مشکل نشته ډېر ښه ډېر ښه نو دلته نور ښکلي ښکلي چارجرونه لري دغه چارجر څه ډول چارجر دا چارجر سولري دي سولر دپاره ده خو چې داسې موږ ته خوشکه خوشکه معرفي مه راکړه ښه دا چې دي سولري چارجر دي دا مونږ خپل نامه باندې دي بیا دې کې سرې دي ښه ډېر سرې دي دا سرې چارج راوړو په نام د سرې نو دا هم په نام د ډي پي برانډ باندې خپل جوړ کړی دا هم چین کې هغه ورکړی ده ښه د قیمت څو ده دا قیمت دا 80 افغانۍ ده 80 افغانۍ نو ماته یې په څو راکړی تاسو ته مشکل نشته یو دانه مشکل نشته تاسو تحفه راکړی یو دانه مشکل نشته زه سمیع جانه مقصد یو دانه تحفه راکړی دغه هلته ږدو بیا به په آخر کې له دې ځایه ویسو څه نه ده دا دې واس کړی یم نه بیا زه یا نه بیرته پلاستیک کې اچوی سې نه نه اچول خو اسان دي نو هغه شی دی هغه کوچ کې هغه به کونکي فلش دي ښه هغه کارتن کې چې ډک ده کونکي ګرځي فلش کونکي دي سمپل پراته دي هغه کې فلش ورکوي بیا موبایل کې ښیي ښه ما سمپل موږ ته یې راوښیه عزیزانو دې د سمپله موږ وګورو نو حنیف جان هم ډېر ښه هلک ده ډېر عاجزه ښکاري ما هم نه فهم چې کورې مخکې د عاجز سوی ده دا هم خپل نامه باندې دي دا هم بله خوبایي لري هم ګلکسي ته کېږي هم 2000 ابدت موبایل ته کېږي هم ګلکسي ته کېږي دا 2000 ابدت موبایل ښه نو څو جی بي دی دا دا جی بي فلش نه ده دا کونکي ده کونکي د فلش په دې کې تیرې بیا یو موبایل ګلکسي موبایل کې یا ټایپ سي موبایل کې ښه د آیفون هغې هم لرئ آیفون هم شته او آیفون تنهایي آیفون هم لرو ښه تنهایي آیفون لرئ نو حنیف جانه تا نه ډېره مننه خو دغلته د یو داسې یو شی بل هم لرې دغه موږ ته معرفي کړه چې دا څه شی دي دا هم چې تاسو د خپل په برانډ راوړي ده دا یو دانه که موږ ته راخطا کړې دا ټول دي یو بل سره نښلولي دي ښه د دې په هکله MP3 ده ډایک ښه دا ډایک ده او دا ډایک ده په دې کې که ښه نعتونه اورېدی سو نو او نعتونه دا شیان اورېدی شو قراتونه نو څومره ساحه وهي ده غږ دا مزاحمت خلکو ته کوي که نه بس همداز موږ مارکیټ خبرهیي نه ښه ټول مارکیټ خبرونه دې کې څو انچه دي که نه دې کې بیا غټ هم شته واړه هم شته ښه واړه یې لرئ او غټ یې لرئ هغه غټ دي دا یې واړه دي غټ دي بیا دې کې نور هم واړه شته له دې نه واړه لرئ قیمت یې څو ده د دې قیمت ده 340 افغانۍ ده ښه 340 افغانۍ ډېره مننه حنیف جانه دغه قسمت ته تر رسه عزیزانو تاسو د حنیف جان
دوکان ولیده نو دوی موږ ته د غوره معلومات درکړه نو دلته هم دوی د خپل د پلار په ځای کې ناست یو دلته دوکانداري کوي او ډېر خوشحاله یو ترې ته که آخري پیام زموږ لیدونکو ته ولرې ځکه تا فقط افغانان نه ویني هغه افغانان منظور مې دی چې په دننه کې دي تا بهر هم ویني نو ستا پیام بهر افغانان ته څه شی ده زما بهر افغانان ته دا پیغام ده خپل وطن ته راشي خپل وطن کې تجارت شروع کړي خپل وطن باندې ښه ښکاري پردي وطن نه وچې جوړ شي نو بالکل بالکل نو عزیزانو تاسو د حنیف جان شاټونه او د دوم منزل شاټونه ټول وګورئ بیا به یو بل سره خبرې کوو سلام احترامات خدمت یکایک شما دوستان این بار در خدمت شما هستیم از مزار شریف دروازه بلخ مارکت المدینه این بار در خدمت شما هستیم از دکان صداقت در خدمت شما هستیم عزیزانو څرنګه مو چې د المدینه مارکیټ او د دې دوی د دوکانکینو غوره معلومات واورېدل هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي زموږ کومنټونه له یاده مه باسئ انشاءالله ستاسو ټولو کومنټونو ته ځواب ورکول کیږي سبسکرایب یې کړئ شیر یې کړئ نور انډیوالانو ته او فالو یې کړئ موږ غواړو تاسو ته نورې غورې او ښایسته ویډیوګانې وړاندې کړو ډېره مننه لاروین مایک له تاسو سره دست زد نکنن بیا